موږ تاسو ته چې لکه د 2007 کې لږ تکلیفونه راغلل په خلکو باندې که نه خلک به ملایانو ته کنځلې کولې او مدرسه کې به دوی نه داخله ویل دا د ملایانو د لاسه راپېښه د ملایانو د لاسه نه ده کلمې د لاسه راپېښه د کلمې نه واوړه د اوباما زوی شه په تا باندې بیا څوک څه کوي الله تعالی دا ستا بنده جنت وایي چې مال راځي خدای پاکه مال یې په میاشت رمضان کې راولي جنت سوال کوي رب ته ای ربه دا سړی کوپات کې په میاشت د رمضان کې ما زما غېږې له راوله چې زه ورسره مینه وکړم جنت ستا دپاره دعا کوي روژه دې نیولې که نه ویقول الحور العین د غټو سترګو والا حور وایي ای الله تعالی کم سړی چې زما سره نکاح شوې ده زما زړه دا غواړي خدای پاکه زما خاوند چې په دنیا کې روژهدار دی په روژه کې ول امر راولي چې زما غېږې له راشي ستا دپاره حورې په انتظار دي او د دې دنیا د ناولې دپاره دروغ هم او غیبت هم کوي او زکات هم نه ورکوي نو حورې ستا دپاره څه کوي سوال کوي سوال چې خدای پاکه دا سړی څه کوي جنت ته راولي نو الله تعالی بیا خپله فیصله کوي ایما مسلم ار یو مسلم لم یغتب مسلما هغه مسلمان چې په میاشت د رمضان کې څه وکړي غیبت وکړي د مسلمان او یا مسلمان څه وکړي فیشربو خمرا فی رمضان یو مسلمان په میاشت د رمضان کې شراب وڅښله مالدار خلک یې څښي تاسو یې نشئ څښلی ولې نشئ څښلی پیسې درسره نشته که د څه بیا تاسو څښل مالدار یې څښي دا غټ غټ خلک په میاشت رمضان کې یو مسلمان روژهدار دی د بل روژهدار غیبت یې وکړو د بعضې علماو مذهب دا دی چې په غیبت باندې روژه ماتېږي الا احبط الله عمل سنته دا الله نبي وایي زه نه ویما دا تېر شوی کال چې دی د دې ټول کال مونځ او روژه چې د منځه لاړ شراب دې وڅښله او غیبت دې وکړو وایما مسلم لم یغتب مسلما یو مسلمان پر روژه کې د مسلمان غیبت ونه کو و ایما مسلم هر یو مسلمان لم یشرب خمرا شراب یې ونه څښل غفر الله له ذنوبه الله به تمام ګناهونه معاف کړي